بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. اذا السماء فطرت کله چې اسمان وشلیږي، واذا الكواكب انتثرت کله چې ستوري خواره واره شي، واذا البحار فجرت او کله چې سمندرونه ګډ شي یو د بله او ټول یو سمندر شي، واذا القبور بعثرت او کله چې قبرونه پرانیستل شي. علمت نفس ما قدمت واخرت په دغه وخت به هر څوک پوه شي چې څه یې د مخه استولي او څه یې پرېښي دي، یعنې مخکیني او رستیني اعمال. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسانا، ته څه شي د خپل رب کریم نه ګمراه کړې؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. هغه چې ته یې پیدا کړی، ته یې ټیک ټاک کړې او بیا یې درست او برابر کړې. في أي صورة ما شاء ركبك. او په کم صورت کې چې د هغه خوښه شوه ته یې جوړ کړې. كلا بل تكذبون بالدين. هیڅ کله نه، بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسو د جزا او سزا ورځ دروغ ګڼئ. وإن عليكم لحافظين. په داسې حال کې چې په تاسو باندې ساتونکي عزتمن، كراما كاتبين. لیکونکي مقرر دي. يعلمون ما تفعلون. او هر هغه عمل چې تاسو یې کوئ پوهیږي. إن الأبرار لفي نعيم. یقینا نیک خلق به په جنت کې وي. وإن الفجار لفي جحيم. شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې وي. يصلونها يوم الدين. د جزا په ورځ به هغه یلته ورننوځي. وما هم عنها بغائبين. او د هغه نه هیڅ کله پټېدای نشي. وما أدراك ما يوم الدين. او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين. او زه بیا وایم چې ته څه خبرې چې هغه د جزا او سزا ورځ څه ده؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې د هیڅ چا د پاره دی هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنی یوازې به د الله په واک کې وي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.